یا جهادي رهبران دي یا د جهادي رهبرانو زامن دي چې پاکستان کوشش کوي چې دوی د نیابتي ډلو په حیث باندې استفاده کړي. اوس بیا نیازی صاحب دا اوس هم پاکستان لګیا دی نوې نیابتي ډلې جوړوي په دې خاطر چې افغانستان ته واوړي او هلته د طالبانو پر ضد خپل اقدامات وکړي. مګر په خوښه د پاکستان زه هغو ته وایم چې یو وار دوه واره درې واره دا درس افغانان باید واخلي. هر څوک چې د افغانستان د ازادۍ تمه لري هغه د مستقلانه مبارزه وکړي لکه موږ چې کوو. موږ د طالبان دوستان نه یو، طالبان زموږ دشمنان دي، پاکستان زموږ دشمن دی. هر څوک چې ازادي غواړي هغه باید اول خپل دشمن وپیژني، خپل حریف وپیژني، بعد هغه خپل د وطنوالو او د افغانانو په خواست او د دوی د ازادۍ دپاره جنګ وکړي. دا نو ازادي نسوله چې تر دې د مخ چې ته افغانستان ته داخل سې ولاړ سې د یو بل ملک غلامي قبول کړې، بیا د دې لارې څخه کوشش وکړي چې د پاکستان د تیارو د پیسو په ضد افغانستان ته داخل سي. هغه به د افغانستان دپاره دغه بحران خشونت ته ویسي او دغه خشونت چې فعلا روان دي دا به سل چنده په افغانستان کې زیات سي. متاسفانه جنرال صاحب څوک دي دا کسان دا نیابتي ډلې؟ په دغه وروستیو کې یو شمېر پخواني سیاستوال لاړل پاکستان کې، هلته یوه غونډه مو شوه، داسې اوازې یا ګنګوسې دي چې پاکستان بیا یو شمېر سیاسون غوښتي. هدف مو له دغه نیابتي ډلو څخه پخواني سیاستوال دي، پخواني څېرې دي که نه نور افراد دي، نور څوک دي، وسلوالې ډلې دي؟ اکثر پخواني پاکستان ته لاش دا دی چې پخواني جهادي رهبران برته وکاري د نیابتي ډلو په حیث باندې. په دې کې پاکستان د دا اوس څخه کوشش شروع کړی دی چې قومي تضادونه ډیر کې ګویا دا چې بعضې قومونو ته وایي چې د دغه قوم سره موږ مخالفت لرو تاسې حمایه کوو، بیا هغه قوم ته وایي چې د دغه قوم سره موږ نه خوشحاله تاسې حمایه کوو. خو اکثره چې موږ خبر یو زموږ معلومات چې موږ ته رارسېدلي دي یا جهادي رهبران دي یا د جهادي رهبرانو زامن دي چې پاکستان کوشش کوي چې دوی د نیابتي ډلو په حیث باندې استفاده کړي.